بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي منه بقية بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه فرارا منه. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. کما آیت کریمه چې ما تاسو په حضور کې تلاوت کړي د قرآن عظیم الشان د سورة محمد صلی الله علیه وسلم وم او اتم نمبر آیتونه دي. په دې آیتونو مبارکانو کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو د کامیابی اسباب شوولي دي چې مؤمنان په څه باندې کامیاب کیږي. زموږ د نن ورځې موضوع هم دې ته ځانګړې شوې ده چې ځینې اسباب د مؤمنانو د کامیابی تاسو ته ذکر کو چې په کوم اسباب باندې په کوم اعمال او اقوال او افعال باندې مؤمنان کامیابی ته رسیدای شي، او د کوم اعمال په خاطر باندې انسان د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. طبيعي خبره ده، هر شی چې د کم شي د پاره پیدا شوی وي کپاغه کې استعمال سي نو دا شی کامیاب، او کدی پاغه شي کې استعمال نسی دا ناکام دی. یو موټر کارخانه د دې لپاره جوړ کړ دی چې پاغه باندې د یو ځای سبل ځای ته خلک ولېږ دی او نقل کی او یا بارونه نقل کی. کدا موټر سړی راواخلی یو ځای ودرې لمر او باران ته هیڅ استعمالي نه، هم دا موټر خرابې شي. او کدا په خپل خط سیر باندې استعمال نکي، مثلا موټر د دې لپاره پیدا شوی دی چې دا په وچه باندې رفتار وکړي، یو سړی په اوبو کې بیایي د اوبو کې غرقېږي هغه تللی نشي، نو کدا کام مستعمل سي او په غیر د هغه خپل موضوع کې مستعمل سي هم د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، او که مستعمل نسی نو هم د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. انسانان په دې دنیا کې درې قسم دي، درې ډلې انسانان دي. یو ډله انسانان هغه دي چې دی په هغه مقصد کې چې الله سبحانه وتعالی دی د کم کار او د کم خدمت لپاره پیدا کړی دی په هغه کې مستعمل شوی دي، او دا په ټولو انسانانو کې اول نمبر انسانان او تر ټولو کامیاب انسانان په دنیا او په آخرت کې کامیاب انسانان دا ډله ده چې هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي. څونه پیغمبران چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دي په دې دنیا کې چې اولنۍ د ټولو څخه حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام او آخرنۍ تر ټولو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د دې په مابینځ کې 1,30,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام زیات کم الله جل وعلا پیدا کړی دي. دا په تمام انسانیت کې کامیاب انسانان دي، په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم. په دې دنیا کې غلوړه مرتبه چې د اتباع ده دا الله سبحانه وتعالی دې ته ورکړي دي. تمام انسانان الله جل وعلا د دې په اتباع باندې مکلف کړي دي. دوی به مقتدیان په دې دنیا کې وي، رهبران وي او خلق به اتباع کوي، او په آخرت کې الله سبحانه وتعالی د جنت اغلوړي درجه هم د دې لپاره آماده کړي او ټاکلي دي.
ځکه دوی چې د کم مقصد لپاره الله جل وعلا پیدا کړی دی خپل ژوندۍ په هغه کې مصرف کړی ده او په هغه طریقې مصرف کړی ده کوم چې الله سبحانه وتعالى ورته ښوولې ده. دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی نه ده کړې. دویمه ډله انسانان تر ټولو ناکام انسانان دي. په دې دنیا کې هم ناکام، په آخرت کې هم ناکام، حتی چې د یوې غماشې قدر هم نه لري. په دې دنیا کې هم د الله په دربار کې د مؤمنانو په نيز باندې د الله په دین کې چې هغه کفار دي. کفار هغه انسانان دي چې الله جل وعلا د کم مقصد لپاره دوی پیدا کړی دي هیڅ قسم خپل ځان پاره کې نه دی مستعمل کړی. الله جل وعلا انسان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی او کافران د الله جل وعلا بندګي نه کوي. دا بندګي چې دوی ورته بندګي د الله جل وعلا فرمایي دا کله نه کله دا بندګي نه ده. او یو درېمه ډله انسانان دي چې هغه مسلمانان دي، پیغمبران نه دي او کافران هم نه دي. دی خزانونه د الله جل وعلا په هغه عبادت او بندګۍ کې مستعمل کړي دي، مګر کله نا کله ځینې تخطی او غلطیاوې کیږي. نو کڅوک د غلطیا جبران وکي او خپل د ځان هغه نواقص اصلاح کی، نو الله سبحانه وتعالى به ورته معافي وکي او الله جل وعلا به په دنیا کې او په آخرت کې عزتمن کی. او کڅوک ناقص لاړی نو بیا الله سبحانه وتعالى ته حواله وي، یا به الله جل وعلا عذاب ورکي او یا به الله سبحانه وتعالى د په رحم کوي او بخښي. الله سبحانه وتعالى په دې آیت کریمه کې خاص کر مؤمنان مخاطب کړي دي. الله جل وعلا فرمایي یا ایها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم. کچیر تاسو د الله جل وعلا نصرت وکي، الله جل وعلا بستاسو نصرت او مدد کوي. د الله جل وعلا نصرت، الله جل وعلا ناصر دی، معین دی. هیڅ کله الله جل وعلا د چا نصرت ته ضرورت نه لري. څنګه به یو څوک د الله جل وعلا نصرت کوي؟ نو عام مفسرین دلته فرمایي ان تنصروا الله، کتاسی د الله جل وعلا د دین نصرت وکي، کتاسی د الله جل وعلا د رسول نصرت وکي، کتاسی د الله جل وعلا د ډلې نصرت وکي، کتاسی د الله جل وعلا د اولیاء نصرت وکي، ینصرکم، الله سبحانه وتعالى بستاسو نصرت او مدد کوي. منصور مسلمان هغه څوک چې نصرت یې پیدا کړی او د نصرت خاوند جوړ شوی هغه څوک دی؟ هغه کسان دي چې د الله جل وعلا د دین نصرت کوي، د الله جل وعلا د رسول نصرت کوي، د الله جل وعلا د ډلې نصرت کوي او د الله جل وعلا د اولیاء او د دوستانو نصرت. د الله جل وعلا د دین نصرت دا په حقیقت کې د الله نصرت دی. د الله د رسول نصرت دا په حقیقت کې د الله جل وعلا نصرت دی. د الله جل وعلا د ډلې نصرت دا د الله سبحانه وتعالى نصرت دی. او دغه رقم د الله سبحانه وتعالى د اولیاء نصرت دا په حقیقت کې د الله جل وعلا نصرت. نو مؤمنانو ته الله جل وعلا فرمایي کتا چې د الله د دین، د الله د رسول او د الله جل وعلا د ډلې، د الله جل وعلا د اولیاء نصرت وکي، ینصرکم زبستاسو نصرت کومه. مؤمنان به څنګه د الله جل وعلا د دین نصرت کوي؟ د الله جل وعلا د دین نصرت مؤمنان څنګه کولای شي؟ دا مؤمنان دا دوی ډلې، یو ډله علما دي، یو ډله عوام دي. علما به د الله جل وعلا د دین نصرت هغه په وضاحت د دلیل باندې کوي. د الله سبحانه وتعالى د دین چې کوم دلیل دی هغه به خلکو ته واضح کوي، هغه به خلکو ته تشریح کوي چې د الله سبحانه وتعالى دین په دغه آیات ثابت دی، په دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی. او دغه رقم به د الله سبحانه وتعالى د دین چې کوم فرائض دي د دې فرائضو تشریح وکړي د الله بندگانو ته. د الله جل وعلا دین چې د انسان په زړه کې مضبوطه کیږي الته چې کله یو سړی په دلیل باندې پوښي چې د دې څه دلیل او د الله جل وعلا د دین احکام هغه وخت یو سړی عملي کولای شي چې کله هغه ته د الله سبحانه وتعالى د دین احکام واضح شي. او دغه رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت بیان، د هغې د فضائل بیان، دغه رقم د هغې د معانی او اظهار، او دغه رقم د هغې د حقائق بیان، او دغه رقم د بدعت ورکېدل او خلق سنت ته برابرول،
دا د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت او مدد دی. دا د علماو کار دی. عالمان کولای شي چې د الله سبحانه وتعالى پر دین باندې د هغې پر حقیقت باندې دلایل ووایي، د هغې دلایل واضح او روښانه کړي، او د الله سبحانه وتعالى د دین احکام او فرائض دا واضح کړي، د هغې تشریح وکړي، عوامو مسلمانانو ته په صحیح طریقه باندې وروښي، عمل ته ورته اسانه کړي. کله چې علماو د الله سبحانه وتعالى دین بیان کړي، د هغې احکام یې بیان کړل، د هغې سنن یې واضح کړل، د هغې تشریحات یې ورکړل، او خلکو پر دې باندې عمل شروع کړي، دین معمول به سي، نو دا د الله سبحانه وتعالى د دین مدد او د دین نصرت دی. نو عوام مسلمانان د الله جل وعلا د دین نصرت دا پدې کولای شي چې کله دی د الله سبحانه وتعالى د دین خبره واورېدل په دماغ کې راولي او په هغې باندې عمل ترسره کړي. لکه څنګه چې د دین په تعلیم باندې د دین نصرت او مدد دی، دغه رقم په دین باندې په عمل کولو باندې هم د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت دی. تاسو فکر وکړئ چې کله اذان وشي او ډلې ډلې خلک مسجدونو ته رواني، د جمعې لمانځه ته راځي، د جمعات لمانځه ته راځي، او یو کافر دا مسلمانان وویني چې ډلې ډلې دا مسجد ته روان دي، نو څونه به د الله سبحانه وتعالى دین په د دې کافر په زړه کې هم ځای پیدا کړي، او دا ځای چې پیدا کړي دا په څه خاطر باندې؟ دا د دې عوامو مسلمانانو په خاطر باندې چې دا مسجدانو ته روان دي، جمعات ته راځي. دا رقم چې کم ځای کې حلال او حرام عوامو مسلمانانو ته معلوم وي او د حرام څخه اجتناب او پرهیز وکړي، نو د الله سبحانه وتعالى دا د دین نصرت او مدد دی. او دغه رقم کله چې د الله سبحانه وتعالى دین واضح شو، د الله سبحانه وتعالى دین په عمل کې څنګه راځي، علما فرمایي ثم الجهاد به، بیا په دغه دین باندې جهاد کول. کله چې مسلمانان د خپل دین څخه دفاع ونه کړي، هیڅ کله نه د دین وضاحت راځي او هیڅ کله نه د دین مکمل عمل راځي. په کومه ټولنه کې مسلمانانو چې جهاد نه وي، هلته د کفارو غلبه وي، هلته د کفارو تسلط وي، هیڅ کله مسلمان د دین احکام صحیح نشي واضح کولی. کم ځای کې چې د کفارو غلبه وي، هلته مسلمانان هیڅ کله د الله سبحانه وتعالى په دین باندې پر عمل نشي کولی، ځکه خلک یې په یوه نامه او په بل نامه باندې یادوي. ژره به نشي پرېښولی، لنګوټه به نشي تړلی، سنت لباس به نشي کولی، ځکه تا باندې خلک یو نوم بیا ایږدي. او چې کله د اسلام ټولنه وي، د مسلمانانو ټولنه وي، او د دې دین حفاظت د جهاد په ذریعه باندې د کفارو څخه سوی وي، د بېدینانو څخه سوی وي، نو بیا به خلک د دین پر عمل باندې خلکو ته شاباسي ورکړي. د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یأتی علی الناس زمان الصابر علی الدین کالقابض علی الجمره، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې زمانه به پر دې دنیا باندې راشي که یو سړی دینداري کوي، یو سړی دینی احکام پر ځای کوي، نو د هغه به داسې مثال وي لکه یو سړی چې سکروټه په لاس کې نیسي. بس سکروټه خو سړی سوځي، د دین په خبرو به هم سړی سوځي، حتی د دین خبرې به د سړي د هلاکت او د مرګ او د درد او د تکلیفو سبب جوړېږي. د دین خبرې، د دین عمل به د یو انسان د تکلیف او د زحمت او د مرګ سبب جوړېږي. او چې کله د مسلمانانو په ټولنه کې جهاد وي او د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت په جهاد باندې وشي او د دین تقویه وشي، بیا به هیڅ کله د مسلمانانو په ټولنه کې دغه حالتونه نه وي. نو الله سبحانه وتعالى فرمایي مؤمنانو که تاسې د الله جل وعلا د دین نصرت وکړئ، ینصرکم، الله سبحانه وتعالى به ستاسې نصرت و مدد کوي. الله جل وعلا به ستاسې مدد و نصرت کوي. د الله جل وعلا نصرت و مدد څه دی؟ د الله سبحانه وتعالى نصرت او مدد په دې دنیا کې دا دی چې الله سبحانه وتعالى به دې ته توفیق ورکړي د خپل دین د خدمت لپاره. اول د مسلمان اراده نه، اول به مسلمان د دین د خدمت اراده کوي، چې کله د اراده وکړل الله سبحانه وتعالى د اراده په عمل کې ثابتوي، الله جل وعلا د عمل توفیق ورکړي. کله چې مسلمان یوال ویشت الله په طرف باندې روان شو، الله سبحانه وتعالى د یو وګز توفیق ورکړي. کله چې یو انسان، یو مسلمان د الله د دین په طرف کې یو غز ولاړی،
الله سبحانه وتعالى د یو لاس توفیق ورکړي. همدا رقم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کتا چې د الله سبحانه وتعالى په دین په طرف باندې را روان سي، الله سبحانه وتعالى استاسي په طرف باندې پمنډو پس غستا راځي. دا کنایه د توفیق څخه ده چې الله سبحانه وتعالى به مسلمان ته توفیق ورکړي. الله سبحانه وتعالى اسباب ورته برابري د دین د زده کړې، د دین د عمل، د دین د مدد او د نصرت. البته د انسان اراده ضرور ده. مسلمان باور اراده کوي چې زبد الله جل وعلا د دین نصرت کوما. څوک چې علما دي هغه به الله سبحانه وتعالى د دین وضاحت، د دین تعلیم تعلم کوي. کوم کسان چې عوام دي، عوام مسلمانان په خپل عمل کې دین راشکار کوي، په خپل عمل کې به راولي. نو چې کله دین واضح سو په عمل کې رالی، نو لکه ګل چې په ګلدانۍ کې سړی ساتي، داسې مثال دی. ګل چې په ګلدانۍ کې کښېنه هغه ته پر وخت باندې عبور کوي، په یخو په ګرمۍ باندې نه وای، هغه بیا شتر او تازګي هم لري او هغه ښه خوشبويي هم لري. الله سبحانه وتعالى وينصركم، الله جل وعلا بستاش نصرت وکي په دې دنیا کې. الله جل وعلا تاسو توفیق درکړي چې تاسو د الله سبحانه وتعالى د دین خدمت نور هم زیات کړي، او په آخرت کې به الله سبحانه وتعالى تاسو ته خپل هغه بے پایان رحمت چې جنت دی الله جل وعلا هغه مسلمانانو ته ورکړي. او یثبت اقدامکم، الله سبحانه وتعالى فرمایي ستاسو قدمونه به الله سبحانه وتعالى مضبوط کړي. ستاسو قدمونه مضبوطېدل ډېری معناګانې لري. علما فرمایي چې و معنا دا ده چې کچېری د یو بيدینه د یو کافر سره مخامخ کیږي، نو تاسو ته الله دونه قدرت او طاقت درکې چې تاسو به د دې کافر او د دې دشمن په مقابل کې ثابت قدم یاست. دی به تشتي، دی به مغلوب کیږي، هیڅ کله به تاسو مغلوب کیږئ نه، هیڅ کله به تاسو تشتئ نه. د الله سبحانه وتعالى د دین تاریخ چې تاسو مسلمانان وګوري، هر وخت کې چې مسلمانانو د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت کړی دی، الله جل وعلا دوی په بيدینانو په کفارو باندې غالبه کړی دی، هغه الله سبحانه وتعالى مغلوبه کړی دی. د الله سبحانه وتعالى دا وعده ده چې څوک د الله سبحانه وتعالى د دین مدد کوي او د دین نصرت کوي، الله سبحانه وتعالى هغه خامخا غالبه کوي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى فرمایي سورة الصافات کې الله جل وعلا فرمایي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. الله جل وعلا فرمایي په ازل کې موږ دا فیصله خپل پیغمبرانو ته کړې ده چې انهم لهم المنصورون، دوی به هم دوی خامخا نصرت کرده شده وي، د دوی مدد وکړي. یو پیغمبر به یک تنها را پورته شو او د الله سبحانه وتعالى د دین خبره به نشر کړل او د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت به شروع کړي. الله سبحانه وتعالى به دا پیغمبر پر دې ټول امت باندې غالب کړي. څوک په دغه متبعين جوړ سول، څوک په دغه محبين او خدمتګاران جوړ سول، دا به د ډله سول. الله سبحانه وتعالى به دا پیغمبر او د ډله پر دې کفارو پر بيدینانو هر هغه څوک چې د دین سره به ټکر و هغه به الله سبحانه وتعالى غالب. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى فرمایي وان جندنا لهم الغالبون، زموږ لشکر زموږ ډله چې هغه د دین ډله ده، هغه د اسلام ډله ده، واقعي اسلام. نن که ستاسو فکر ستا هر بيدینه سړی د مسلمانۍ لپس وای، هر بيدینه سړی ځکه دوی په دې پوهیږي چې اسلام غالب دی، اسلام مغلوب کېدلی نشي. منګر دا د درواغو او د امانت کلمه دا ورته ګټه نه کوي. واقعي اسلام الله پاک غواړي، د زړه د صدق اسلام الله پاک غواړي، په عمل کې الله جل وعلا اسلام غواړي. څوک چې په ژبه باندې اسلام وایي او په ځړ کې د اسلام سره هیڅ مینه نه لري، دې ته په اسلام کې منافق وایي. او منافقان د سینه چې الله سبحانه وتعالى د دې مدد او نصرت نه کوي، بلکې الله جل وعلا په دې دنیا کې منافقان شرموي، رسوا کوي. او الله سبحانه وتعالى د دې د آخرت سزا د ذکر کړی ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان و په اغلان دي درکه کې د جهنم وي. کافر ته الله سبحانه وتعالى داسې سخت سزا نه ورکي لکه د دې دنیا منافقانو ته چې الله سبحانه وتعالى کوم سزا ورکي. ولی منافق د دې دین څخه غلا کړی ده په دې دنیا کې، دا کلمه د اسلام مستعمله کړي دوی است زغلولې ده او د دې استفاده کړي ده. کافر خو هیڅ د اسلام کلمه نه ده ویلې، د پر سر باندې مسلمان صرف نه ده کړي، د پر مال صرف نه ده کړي، د پر ابرو عزت صرف نه ده کړي.
د په هر میدان کې خلکو ته داسې ویلي چې زه خو مسلمان یم، زما مال تاسو ته حرام دی، زما وینه تویول تاسو ته حرام دی، د دې څخه استفاده کړې ده. نو الله سبحانه وتعالی دی په دې دنیا کې هم شرمي، او الله سبحانه وتعالی په آخرت کې هغه بدترین ځای ته د جهنم چې هغه لاندې طبقه د هغې ته الله سبحانه وتعالی ور اچوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ويثبت اقدامکم، الله جل وعلا به ستاسې قدمونه ټینګ کړي د کفارو په مقابل کې، د بېدینانو په مقابل کې که تاسې د الله سبحانه وتعالی د دې نصرت وکړي. او د قدمونو د ټینګېدلو یوه معنا دا ده چې الله سبحانه وتعالی به ستاسې قدمونه پر دې دین باندې ثابت کړي. که تاسې د الله سبحانه وتعالی د نصرت اراده وکړي، الله سبحانه وتعالی به تاسې په دې دین کې مضبوط کړي، هېڅوک به د دې دین څخه لرې کولی نه شي، او تاسې په خپل هم پر دې دین باندې ثابت قدم او پاتې شئ تر هغه زمانې پورې چې تاسو ته مرګ راځي. یوه بله معنا د دې قدمو د ثابتېدلو علماو دا کړې ده چې الله سبحانه وتعالی به د دغه انسانانو چې په دې دنیا کې د الله جل وعلا د دین نصرت کړی دی، الله جل وعلا به د دې قدمونه په پل صراط باندې مضبوط کړي، په پل صراط به د دوی پښې د جهنم خواته نه ښویږي. او څوک چې په پل صراط باندې ونه ښویېدی دا د جهنم څخه خلاص او جنت ته ولاړی، دا کامیاب. الله سبحانه وتعالی قرآن مشان کې فرمایي ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هغه څوک چې د جهنم څخه وساتل سو، د جهنم څخه خلاص او جنت ته داخل سو، کامیاب انسانان په آخرت کې دي. الله سبحانه وتعالی به د دې نصرت کوي، د جهنم څخه به ساتي، قدمونه به پر پل صراط باندې ثابت پاتې سي، جهنم ته به نه لویږي، او الله سبحانه وتعالی به جنت ته ورو. والذین کفروا، الله سبحانه وتعالی فرمایي کسان چې کافران دي فتعصل لهم، کافران د دین مخربان، څوک چې د دین تخریب کوي، فتعصل لهم، الله وایي د دې لپاره هلاکت دي، په دې دنیا کې هم هلاک دي، په آخرت کې هم هلاک. په دې دنیا کې هلاک ځکه دي چې کله د الله جل وعلا فرمان د یو چا په حق کې هغه د قتل وي، د وژلو وي، حتی د هغه پر قتل او پر وژلو ثواب وي، نو دا سړی هلاک بولي که نه؟ څوک چې کافران وي، حربي کافران وي، د مسلمانانو سره په جنگ او په قتل او قتال کې ولاړ وي، د الله سبحانه وتعالی فرمان هغو ته د قتل او د قتال دی، د وژلو دی. الله سبحانه وتعالی مؤمنان د هغو سره په جهاد باندې امر کړي دي، حتی بهترین عمل د مسلمان په دې دنیا کې جهاد فی سبیل الله دی. نو که دوی ژوندي هم ګرځي، خو د الله له طرفه څخه په دوی باندې فیصله د هلاک او د اعدام او د قتل او د وژلو سوې ده، د دې مشه دوی هلاک دي. او په آخرت کې خو الله سبحانه وتعالی دوی جهنم ته ورچي، دوی به د جهنم خوراک او پیلوزی وي، هغه جهنم چې الله سبحانه وتعالی فرمایي لا يموت فيها ولا يحيا، نه به په دې کې مري چې د عذاب خلاص، او نه به په دې کې دوی ژوند لري، هغه ژوند چې په هغه کې به دوی ته استراحت وي، بلکې دوی به داسې ژوند ولري چې صرف یوازې او یوازې به دوی د الهي عذاب څکنه کوي. دا ژوند به الله جل وعلا د دې لپاره ورکوي چې په دوی باندې دردونه، پر دوی باندې زحمتونه، پر دوی باندې د جهنم ورونه بل شي، او د هغو خوند وڅکي، او موقع په موقع به دوی ته ویل کېږي ذوقوا مس سقر، اوس د جهنم عذاب وڅکئ، اوس یې خوند وګورئ، مزې چټچې چې مو کولې، هغه عشق عشرت چې مو کاوه، اوس جهنم ته راورسېدلاست. الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي د الله سبحانه وتعالی دین ته اشاره کړې ده، د الله سبحانه وتعالی د دین په تخریب بلکې پسې دي، فتعصل لهم، د هغو دپاره هلاکت دي. واضل اعمالهم، کافرانم خیریه موسسې لري، سړکان جوړي، ټپیانو ته دوا او درمل ورکوي، مکتبونه جوړي، کلینیکونه جوړي، دغه رقم چې څوک رود ویسي، دریابې ویسي، زلزله پراسي، خیمې وروړي، اوبه ورکوي. الله سبحانه وتعالی څه فرمایي واضل اعمالهم، الله سبحانه وتعالی فرمایي د دې عملونه الله سبحانه وتعالی باطل کړي دي. کافر ته الله سبحانه وتعالی پر دې نیکو اعمالو هیڅ ثواب نه ورکوي، حالانکه دا عملونه نیک چې څوک یو زخمی ته دوا ورکوي، د یو نادار او د مسکین سره کومک کوي، عام المنفعه کارونه کوي، حتی کدا مسلمان وکي د مسلمان لپاره صدقه جاریه ده، مسلمان د مرګ پسم الله سبحانه وتعالی و مسلمان ته دغه اعمال ثواب ورکي. مسلمان به مړ وي د قیامت تر ورځې پورې دغه عمل چې هغه عام المنفعه کار وي، صدقه جاریه وي، دغه ثواب الله سبحانه وتعالی ورکي. منګه کافرانو چې هر څونه پلونو پلچکونه جوړ کړل، هر څونه سړکانې جوړ کړل، هر څونه کلینیکونه جوړ کړل، هر څونه زخمیان تداوی کړل، الله سبحانه وتعالی فرمایي واضل اعمالهم،
الله جل وعلا د کفارو عملونه باطل کړی دي هیڅ قسم الله سبحانه وتعالى هغه ته ثواب نه ورکوي ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله الله جل وعلا فرمایي ځکه کافرانو عملونه الله جل وعلا ته مقبول نه دي او الله سبحانه وتعالى په دنیا او آخرت کې کافران هلاک کړی دي چې دوی د الله سبحانه وتعالى دین بد ګڼي د الله جل وعلا د دین سره مینه نه لري د الله سبحانه وتعالى دې په سترګو په دماغ کې بد دي ذالک الله جل وعلا فرمایي د دې هلاکت او د دې د عمل باطلېدل بانهم بسبب د دې چې دوی کرهو ما انزل الله دوی بد ګڼي هغه قرآن هغه دین چې الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو د هدایت لپاره داغو د دنیا او د آخرت ته ژوند لپاره کوم دین الله نازل کړی دی داغو سبب دی فاحبط اعمالهم الله سبحانه وتعالى د دې وجه د دې عملونه باطل کړی دي او الله سبحانه وتعالى دوی ته د دې پر نیکو اعمالو باندې ثواب نه ورکوي الله جل وعلا دې کافرانو ته د عبرت لپاره فرمایي افلم يسيروا في الارض آیا دوی په ځمکه کې تګ نه کوي فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دی خودی د هغه انسانانو چې تر دې مخکې تیر شوي دي دغه احوال لږ مطالعه کی د هغه انسانانو اثرات په دنیا کې پاتې دي نور انسانان هم د دنیا ته راغلي دي د هر زمانه موجوده کفارو ته الله سبحانه وتعالى خطاب کوي اے د موجوده زمانه کفارو اے د موجوده زمانه بدمعشانو د تیر زمانه خلکو ته وګوري دغه تاریخ مطالعه کی په ځکه کې وګرځي دغه آثار وګوري چا چې د الله سبحانه وتعالى د دین تخریب کړی دی چا چې د الله سبحانه وتعالى د دین مزاحمت کړی دی دغه سره الله سبحانه وتعالى سم عمل کړی دی افلم يسيروا في الارض آیا دوی نګرځي په ځکه کې فینظروا چې بیا وګوري چې کیف څنګه کان سوی دی عاقبة الذین انجام دغه کسانو من قبلهم چې هغه دوی څخه مخکې راغلي دي دمر الله علیهم الله جل وعلا فرمایي کدی دا سکانه وړاندې دي چې نه په تاریخ کې څه ولیدل نه دا چا خبره وارویدل نه په خپل سپوږمکۍ او په خپل سټلیټونو باندې د تیر امتو اثرات ولیدل الله جل وعلا فرمایي دا الله سواوري دمر الله علیهم الله جل وعلا تیر بدمعشان د تیر زمانه مدهوش انسانان د دین سره ټکر انسانان هغه الله جل وعلا هلاک کړی دي تبا کړی دي رسوا کړی دي د دې مال د دې اولاد د دې اجتماعي د دې قوم قبیل الله سبحانه وتعالى ختم کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالى نارینه اولادونه نه دي ورکړي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه بچي پیدا سو څومره بشوندې او بیا به مرسو کافرانو به ویل ولدا ابتر دي خپل پامې کې بخښنه نسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې به داسې فکر کاوه چې تاسو د سره کار ملري یو سور جبوي نور د دنیا څخه کیسه ختميږي ځکه نارینه اولاد نسته یو څومره بشوندې مړ بشي کیسه به اخلاص شي الله سبحانه وتعالى نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تصلا ورکړل ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله سبحانه وتعالى فرمای ما خطا ته کوثر در کړی دي ما خطا ته خیر کثیر در کړی دي ما خطا ته د شفاعت کبرا مقام در کړی دي ته د الله سبحانه وتعالى د دې نعمتو شکر گزار اوسه ستا دشمنان ستا مقابل انسانان چې دغه ابتر دي ابتر هغه چاته ویل کیږي چې څوره زی نوم یې بیا نوم ختم شي استاد یې وګوري په نن زمانه کې تاسو دغه زمانه د کفارو نومان هم د اکثرونو دي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کول داغه قومونه ختم سول داغه نسلونه ختم سول داغه غشان او شوکت ختم سو خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم تر دانه پرې هم ژوندۍ دي او تر قیامت پرې به هم ژوندۍ وي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په دنیا کې تل ژوندۍ وساتو الله جل وعلا فرمایي دمر الله علیهم الله جل وعلا کافران هغه مخکنی هغه اهلاک کړي دي وللکافرین امثالها الله جل وعلا فرمایي دا یوازې د شنو چې الله سبحانه وتعالى هغه ته درد راغلی وو هغه ته غضب راغلی وو وللکافرین د نن زمانه کافرانو د پاره امثالها په مثل هغه عذابو دي هغه چې الله سبحانه وتعالى څنګه تباہ کړل څوک الله جل وعلا په باد تباہ کړل کله مسلمان وسط په کافر نه رسیدي بیا الله سبحانه وتعالى په کافر باندې باد مسلط کی کله مسلمان وسط په کافر باندې نه رسیدي بیا الله سبحانه وتعالى هغه په باران باندې تباہ کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم الله جل وعلا په بو تباہ
عادیان الله سبحانه وتعالى په باد تبا کړل، سمودیانو باندې الله سبحانه وتعالى د اسمان اور راتوي کوي، په اور باندې الله سبحانه وتعالى تبا کړل. د نن زمانه کفار چنایان الله په کورونا تبا کړل. الله سبحانه وتعالى دي ټول کفار په ونیسي، د ورځې دی الله پاک په لکونو کفار په دې کورونا باندې ختم کړي. هغه کافران چې هغه د مسلمانانو معاندین دي، دشمنان دي، او هغه کسان چې هغه د مسلمانانو دشمنان نه دي، الله جل وعلا دي د ایمان او د اسلام توفیق ورکړي. الله سبحانه وتعالى دي مسلمانان کی چې الله سبحانه وتعالى په علم کې د چا مسلمانۍ د موږ الله تخواس کو چې هغه الله مسلمانان کی، او کله الله په علم کې د مسلمانانو دشمنی وي د کوم کفارو الله دې هغه په کورونا باندې تبا کی. دا کورونا دا یو الهي عذاب دی. د دنیا د سر کفار د یو کوچنک میکروب چې هغه په ضربین باندې په سترګو باندې نه معلومیږي، په ضربین معلومیږي، دا غیم جواب نشي کولای. ولی مسلمانان ازار لري، اسلام ازار لري، قران ازار لري. چنایانو قرانونه راواخشته وره ورواچوي، د مسلمانانو لاسونه د تختو سره تړلې و ټوټه ټوټه کول به نو کان به ځنې کړل. په برما کې د کفارو د مسلمانانو پوستکي وکړل، مګر مسلمانان دون نن مغلوب دي، دون د کفارو غلامان دي چې خالی خوام نه کړ په بده چا. دا چې د پلانکای رئیس جمهور، اسلامي رئیس جمهور، پلانکای رئیس جمهور، دا د ډالرو رئیس جمهوران دي، دا د اسلام جمهوران نه دي. دا اصل اسلام د نامه څخه غلا کی استفاده کوي. هیڅ یو د اسلامي نړۍ یو رئیس جمهور پیدا نسو چې هغه پر دې باندې خوابه ده چې دا خو مسلمانۍ د اخر یو يهودي یو نصراني کله د دنیا په سر کې یو مسلمان یو ځای خالی په بد نظر ورته وکتل، د ټول دنیا کفار راپورته کیږي، وای دا اقلیت سره بې عزتی کیږي، دا اقلیتو حقوق نه ورکول کیږي، دا ملک نظام په کار ده چې چپسي. مګر الته چې مسلمانان په زرهاو په لکهاو انسانان تر توره خيږي، ما شما علم نو سوک، ما شما علم کدا خبره وکړل هم دې په یو طرف کې بولی، ځکه خدای د بادار ورته وایي چې دا خلک قرار کا دای پر سر باندې باداران لري. ذکر آیت د ټول اسلامي نړۍ هغه نن د داسې حکمرانانو تر حکمرانۍ لاندې دي چې هغه بيدینه انسانان دي، هغه د کفارو غلامان دي، خپل ډالر خوري، خپل کریډټ جمع کوي، نور د مسلمانانو د اسلام په کیسه کې هم نه دي. دا کسانو ته هم الله پاک کورونا راولي. دام واوري دا کسان چې امریکایان حفاظت کوي، دا کسان چې چینایان حفاظت کوي، دا کسان چې هندوان حفاظت کوي، دا الله سبحانه وتعالى دا ټمبه مسدي حفاظت نه کوي. الله سبحانه وتعالى بدی تباہ و برباد کی. الله جل وعلا فرمایي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك دا نصرت د مؤمنانو چې الله جل وعلا کوي، دا په دې خطر باندې بأن الله مولى الذين آمنوا، الله جل وعلا مددگار دی د مؤمنانو. الله سبحانه وتعالى سره مؤمن ورک دی، نه مؤمن جنیر دی، مؤمنان دي ډاډه چې الله سبحانه وتعالى مددگار دی. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. د کافرانو د پاره مددگار نشته. چې کله الله سبحانه وتعالى په عذاب کې را ټینګ کړل بیا هیڅ کله مددگار نشته. هغه د دنیا د سر کفار چې د خدای د اوایانو صرف خلنه ده کړي، په عمل کې دوی بالکل ځانونه خدایان بولی، د کورونا علاج نسی کولای. مسلمانان هم ځینې پریشت کی دي چې دا خواله چراله دلته مسلمانان دی واوري ګوره. مسلمان کدا الله جل وعلا د دین مددګارو، د الله جل وعلا د دین نصرتیو، اول خو الله سبحانه وتعالى د کورونا څخه وساتي. الله جل وعلا د کورونا په عذاب باندې نه گرفتار کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کورونا او کورونا ډول مرزونه ته په شریعت کې دی ته طاعون وای. طاعون هغه مرض ته ویل کیږي چې ساری وي، ډیر خپریږي، ډیر انسانان وژن کې مرضی ته طاعون وای. چې په نن زمانه کې دی په کورونا تعبیر ځین کې خو دې توای طاعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا الوجع، رسول الله وای دغه دردونه، ان هذا السقم، دغه مرزونه چې دي رجز، دا عذاب دی، الهی عذاب دی، عذب به بعض الامم قبلكم، په دې باندې بعض امتونه چې تر تاسو مخکې دي الله سبحانه وتعالى هغه په نیولې دي او هغه په تبا کړی دي. يهودانو باندې الله سبحانه وتعالى د طاعون مرض ولګاو، په یو ساعت کې به 80,000 انسانان مړ شول، 80,000 انسانان
دا وبایي مریضی ته طاعون وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم بقي منه بقيه بالارض، دا هغه مرض یو حصہ په مځکه کې اوسم باقي پاته ده. فيذهب المره وياتي الاخرى، کله زی ورکسي او کله راشکار شي. دا هغه عذاب چې تیر امتونه الله په هلا کړی دي، دی امت کې هم دا هغه یو حصہ ستا، او دا کله ورکسي او کله راشکار شي. فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت مسلمانانو ته وایي که په کوم ځکه کې دغه وبایي مرض وو، تاسو واورئ چې دا وبا التخبره ده، التمورزي ځکه چې په هغه ځای باندې د الله غضب چالان دی، د الله لعنت چالان دی. په کوم ځای کې چې د الله غضب راځي الته بیا وچلون دواړه پشک سوځي. په کوم ځای کې چې د الله غضب رالی یو پلا د الله سبحانه و تعالی عذاب او غضب په جوش رالی، بیا الته خوب خراب ټول پکش ختمي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په کوم ځای کې تاسو د وبا خبر سواست الته ورځي ما ومن وقع بارض وهو بها فلا يخرجنه فرارا منه. او که په کوم ځکه کې دا مرض واقع سو او دای په کوم ځکه کې اوسېدی بیا دې دغه علاقې سره وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله سبحانه و تعالی پر تقدیر دی اعتماد وکي او پر دې باندې دی اعتماد وکي چې دا عذاب الله سبحانه و تعالی کافر تور کې مسلمان ته نور کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا دې د دې عذاب څخه د تیشتي په خاطر د دې علاقې سره وځي نه، اما که خپل حاجت لپاره وځي، د تجارت لپاره ځي نو وتلی سي، مگر اما په دې خاطر به مسلمان د هغه علاقې څخه نه تښتي په کوم علاقه کې چې وبا واقع شي. ځکه چې کچیر دغه وبا بالفرض تقدیر دا مسلمان ونیسي او دی واقعا مسلمان وي او دا وبا یې مړم کی، نو د لپاره کومه مرتبه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک رضی الله عنه دا حدیث راوی، بخاری و مسلم دواړو نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطاعون شهادة لكل مسلم. وبایي مرض د مسلمان د لپاره شهادت دی، وبایي مرض د مسلمان د لپاره شهادت دی. حتی یو حدیث کې راځي په ورځ د قیامت هغه شهدا چې هغه په سبیل الله شهیدان سوي وي، زخمونه پر بدن لري، او دغه کسان چې د طاعون په مرض باندې مړ دي دا خپل په مابینځ کې په اختلاف دي. هغه وایي چې موږ شهیدان یو، موږ د الله په لار کې خپل سر قربان کړی دي. دغه کسان چې وبا وژلي دي دا هم دا وایي چې موږ شهیدان یو. الله سبحانه و تعالی طرف څخه فرمان راسي چې د دې خلکو ټپونه وګوري. دا طاعون مرض دا د انسان په بدن کې باطن کې په ظاهر کې زخم پیدا کوي، ینه د منځ څخه وړي، او یا بعضې داسې وبایي مرضونه دي چې د انسان بدن شوړوي، لکه کم چې د شکرې مرض دی چې کله بدن باندې زخم پیدا سو بیا هغه زخم جوړیږي نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې دغه انسانانو چې د وبا په مرض مړ دي د دې زخمونه وکته سي، زخمونه ورتوال لري د شهدا او د زخمو سره الله سبحانه و تعالی دا او شهدا سره یو ځای کې الله سبحانه و تعالی جنت ته ورواچي. نو مسلمان د پاره بیره پکار نه ده، مگر اما کته مسلمان نه ماوي خالد اسلام په خله کې وو په ځړ کې دی نو نو تم پوسه چې الله سبحانه و تعالی کرونا پتا په سر استولې ده او بیا به نه د امریکایانو ټانګ درې څخه خلاص کی او نه به زغری ځین خلاص کی او نه به سمیټي دیوالونه خلاص کی، دا تر هر ځای سره تورځي. دا به د داسې طرف څخه الله سبحانه و تعالی ستا په بدن کې نصب کی چې هیڅ بستا فکر نه او چې دا څنګه نصب کړل بیا به نو تر دې پرې نه دي چې تبه توبه او استغفار وکې بیا به غدم شي در باندې وشوري. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې کافران مددگار نه لري، مسلمانان الله جل وعلا لري، مسلمانانو الله جل وعلا مددگار دي. وان الكافرين لا مولا لهم، د کافرانو د پاره مددگار نشته چې کله عذاب الهی په دی باندې الله جل وعلا مسلط کوي به هیڅ څوک داش نه چاغه بیا دا عذاب جنې پورته کی ته څو چې د الله جل وعلا تقدیر ور باندې چلیدلې نه وي، د الله حکم ور باندې تطبیق شوی نه وي، تر هغه زمانه پورې په دی باندې عذاب الهی چالان دی. دا عذابونه الهی د مسلمانانو ټولنې ته کله کله راځي، طاعون په مسلمانانو باندې هم مسلط کیږي، خود دې لپاره مختلف اسباب دي. دا هغه خلاصه ده د مسلمانانو ټولنه چې کله په مرزو اخته کیږي تکی او وباوی پر مسلط کیږي د دې یو عمده سبب هغه د دې ګناه ده. او الله سبحانه و تعالی قران عظیم الشان کې فرمایي په سورۃ الروم کې ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله جل وعلا فرمایي وای په سارا او په شارو کې فسادونه ښکار شوي دي
تکلیفونه او مشکلات ښکاره سوي دي بما کسبت ایدی الناس، په دې خاطر باندې چې کومو انسانانو بد عملونه په خپلو لاسو باندې کړي دي، د دې د بد عمل نتیجه که په ښار کې اوسېږي که په صحرا کې، الله سبحانه وتعالی به د دې د زندګۍ موافق دې ته سزاګانې ورکړي. لیذیقهم بعض الذي عملوا، الله وایي د دې لپاره چې دوی د بعضې اعمالو سزا وڅکي. کم عملونه چې دوی کوي د هغو بد اعمالو بعضې سزا وڅکي. الله جل وعلا ارحم الراحمین ذات دی، که بندګانو ته د دوی پر ټولو ګناهو سزا ورکي. الله جل وعلا کلام کې یو ځای کې آیت کریمه داسې دی، الله جل وعلا فرمایي که چیرې زه بندګانو ته د دوی په ګناه باندې سزا ورکول شروع کړم، پر مخ د مځکې باندې ګرځېدونکی نه پاته کېږي. مګر الله سبحانه وتعالی ډېر بد عملونه په خپل رحمت باندې معافوي، او د لږو ګناهو سزا الله سبحانه وتعالی د انسان ته په دې دنیا کې ورسکي. وبا پر مسلط سي، وچکلي پر مسلط سي، زحمتونو مرزونه پر مسلط سي. الله سبحانه وتعالی فرمایي لعلهم يرجعون، د دې لپاره الله جل وعلا په مسلمان باندې دا تکلیفونه راولي چې کم تر کم دی به پوسي توبهګار بسي الله تعالی ته. که الله تعالی ته سر ټیټ کړي، الله ته توبهګار سو، الله سبحانه وتعالی به بیا د دې څخه دا مرض هم پورته کوي. دا مرض به بیا د د ګناه لپاره کفاره جوړیږي، دا مرض به بیا د د لپاره د جنت درجې جوړیږي. او کنو نو بیا الله سبحانه وتعالی په دې مرض باندې انسان ته سزا ورکوي. کوم انسان چې ګناهکار وي او دغه باوجود هم د ګناه سلاس نه اخلي، بیا الله سبحانه وتعالی په دې مرزو په دې تکلیفو باندې سزا ورکوي. زماړونو د الله سبحانه وتعالی دین نصرت ته متوجه سي، د الله سبحانه وتعالی په دین کې عزت دی، د الله سبحانه وتعالی په دین کې ساتنه ده. امید الله تسته چې الله پاک جل وعلا به پر افغانانو باندې ورحمیږي. الله سبحانه وتعالی به د افغانانو په بین کې اتحاد اتفاق راولي. څوک چې په ظاهر مسلمانان دي دا به الله سبحانه وتعالی د زړه څخه مؤمنان جوړ کړي، او څوک چې د زړه څخه مؤمنان دي دیو ته به الله سبحانه وتعالی مزید توفیق ورکړي، اتحاد اتفاق براشي. موږ تاسو باندې لازم ده چې الله ته خواستونه وکړو، الله ته زاری وکړو، د خپل بد عمله څخه توبهګار سو الله تعالی ته، د توبې څخه وروسته الله ته زاری وکړو. د ګناهکار انسان شفاعت الله نه قبلي، چې ته په ګناه کې ولاړې بیا الله تعالی سره پورته کړي چې الله پاک زما سره داسې وکړه. زما وړونو دا امیدونه پیدا سوي دي چې الله سبحانه وتعالی په افغانانو کې اتحاد اتفاق راولي، او الله جل وعلا به د افغانانو تر مابین هم صلح راولي. کفار به الله جل وعلا شرمنده د افغانستان د ټول اسلامي نړۍ څخه ان شاء الله تعالی باسي. داسې چانس دنیا لري، دنیا دونه خراب هم نه ده، داسې چانس یې پله لري چې کافر به د مسلمان څخه د ډبرې شاته پټ وي، ډبره به نارې وي مسلمان ته چې مسلمان راسه دا کافر زما شاته پټ دی، دا یهودي زما شاته پټ دی، راسه ویې وژنه. دنیا داسې چانس لري، خراب نه ده. په دې خوا به دوی ما دنیا داسې چانس لري چې کفار به پلله مغلوبه کیږي. مسلمانانو امپراتوري، د مسلمانانو کامیابی، د مسلمانانو اتحاد اتفاق پر مخ ذکر باندې راځي. خو مسلمانانو ته پکار ده د مسلمانانو عمر دونه نه دی چې دا ټوله په بر کې ونیسي. کله سړی په دې مابین کې ختم سي، مسلمان ته پکار ده چې باران کې الله ته توبهګار او د الله سبحانه وتعالی د دین مدد کوونکی او نصرت کوونکی جوړ سي. الله ته دا امید ستا، خواستونه وکي، الله ته توبه وکړي چې الله پاک دا اتحاد او اتفاق په افغانستان کې راوله، او الله پاک جل وعلا افغانان سره متحد او متفق د افغانانو تر مابین صلح او اصلاح راوله، او کفار زموږ په سترګو باندې شرمنده او ذلیل ووینه. پروردګار عالمه افغانستان سره د غرقم د ټوله دنیا څخه کافران یو میکروب دی، تر دې کورونا په خدای قسم درته کوم مسلمان د پاره تر کورونا کافر میکروب دی. کورونا خو سره لپاره شهادت د رسول الله حدیث دی وار وی، او کافر پلاس باندې مسلمان مرسو خواغم شهادت دی. مگر د کافرانو په قانون تله، د کافرانو پر نقش قدم تله، دنیا او آخرت تباہ او برباد. هیڅ یو افغاني، هیڅ یو مسلمان دې ته نه شکی چې په کافر کې زموږ عزت دی، په کافر کې زموږ ذلالت دی، د خدای غضب را جلبوي، د خدای عذاب را جلبوي، د دنیا او د آخرت هلاکت دی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته اتحاد او اتفاق را نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی دې دغه صلح چې په جهاني سویه باندې کیږي، الله جل وعلا د افغانانو تر مابین صلح راولي، او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ته قوت ورکي، او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ته تردیم شجاعت ورکي. لکه څنګه چې نن د دنیا کفار په دې باندې پوهېدلي دي چې د اسلام سره مقابله نه کیږي. دا څو واره اسلام دوی ته دا تاریخ پرې شي دي، مګر خدای به شرمان دي، دوی خره دي پاینات نه اخلي.
مسلمانان هم کله کله داسې پسځینې دا تڼ سي مسلمانان دي توبهګار سي الله ته توبې وکاږي د خپل بد عمل سره الله سبحانه وتعالى ته عذرونه پیش کی ان شاء الله تعالی اتحاد اتفاق بر رواني په افغانستان کې به ان شاء الله تعالی یو داسې حکومت راځي چې هغه به د ټولو مسلمانانو په خیر وي د هر چا ابرو عزت په خوندي وي زما ورور سجوند دي د مسجد ته ووځي ټلیفون دی خپل نه دی د 40 مملکت کفار رااله تا ټلیفون یې تا ته خوندي نه کوي چې وای رښتیا خبرې کوي عزیز کډی کی یو ټلیفون راټړای سي ستاسو په خدای قسم ستاسو په خدای قسم چې د کور راځي هیڅ یو سیاسي سړی نه موټر دې د ځان دی کدي مال د ځان دی کدي اولاد د ځان دی مشل کال کې تا ته د یو ټلیفون امنیت رانه وستي فصل کال کې د مزما په خدای قسم تر دې به بدترین حالت تر باندې راځي بدترین حالت به تر باندې راځي الله دې نور کفار وشرمې د ملک سره افغانان مسلمانان دي الله جل وعلا دې افغانان ته اتحاد اتفاق ورکړي ټول افغانان دې الله سره متحد او متفق کړي د دې د زړه ته الله سبحانه وتعالى کې نو بغض وباسي دعا به په جماوري باندې وکاله ته به وژاړو خدای تر زموږ تر ژوند پوري د افغانستان تر ژوند پوري تر قیامت پوري خدای په افغانستان کې اوربند راوله افغانستان کې اتحاد اتفاق راوله افغانستان کې دا بدبینی او دا عناد او دا کفر الحاد دا ورکب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.